بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. نن یو ځلې بیا عزیز الله زی او د عزیز الله زی چینل له طرفه تاسو یوه ویډیو وړاندې کوم. په دې ویډیو کې تاسو یو اپلیکیشن ښیم چې د اپلیکیشن نوم دی زما زیرک موبایل. په دې اپلیکیشن کې تاسو خپل موبایل، خپل زیرک موبایل ټول معلومات ترلاسه کولی شئ. که هغه د موبایل ریم په هکله معلومات غواړئ پیدا کولی شئ، که د موبایل د سیټ په هکله سیټ غواړئ معلوم کړئ، او که د کیمرې په هکله، که د سکرین د سایز په هکله معلومات غواړئ، همدارنګه ډېر نور معلومات هم پکې شته. او د دې اپلیکیشن یو خو دا ده چې دا پښتو ژبه هم لري، فارسي هم لري، انګلیش ژبه هم لري. انګلیش خو خیر هر پروګرام یې لري، خو پښتو ژبه هم لري. نو که غواړئ چې دا ویډیو که غواړئ چې د موبایل د ډاټا په هکله معلومات ترلاسه کړئ، یعنې د موبایل ټول سیټینګونه د ټولو او په هکله تاسو خپل موبایل په هکله معلومات ترلاسه کړئ، نو بیا دا ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پایه وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. راځئ چې ویډیو د موبایل په سکرین درته وښایم. هم سلامونه ومنئ. نو راځو تاسو ته اپلیکیشن ښیو. دا اپلیکیشن د وینئ زما زیرک موبایل، تاسې وینئ. په دې زه کلیک کوم. په لومړي سر کې پلټنه ده. راځو پلټنې ته. دا پلټنه ده. پلټنې ځای ده پلټنه کوو. د دې لارې هم تاسو د موبایل هر اپلیکیشن ته ننوتلی شئ وګورئ، او ډیلیټ کولی هم شئ له دې لارې. دلته په ډیلیټ بټن هم کلیک کولی شئ. ښه ده. مثلا په یوټیوب کلیک کوو یا په کوم بل څه کلیک کوو، خو زه په یوټیوب کلیک کوم. دا یې ونه یوټیوب نه ننوتلی شئ تاسې. زه ځینې وځم بېرته له یوټیوب نه. دلته کولی شئ تاسې واټساپ ته لاړ شئ، واټساپ ته هم تللی شئ. زه بېرته وځم ځینې او په دویم نمبر، په لومړي نمبر سرچ کې چې ما تاسو ته وښودل، دلته تاسې کولی شئ یو شی غواړئ چې ډیلیټ یې کړئ، نو په دې ځای به کلیک کړئ، دا په ډیلیټ بوکي باندې. نو دلته په اوکې کلیک هغه شی به ډیلیټ شي. نو په دویم نمبر کې د میمري اندازه ده. د میمري اندازه وګورئ، دلته تاسو ته ښیي. ټوټل میمري چې ده، ستاسې موبایل حافظه چې ده، یعنې زموږ د موبایل دا کوم موبایل چې زه کارومه، د دې موبایل حافظه چې ده 15 جی بي ده، او د فیصدي له مخې 80% ډک ده، 19% خالي ده، او د جی بي له مخې 20 جی بي ډک ده، 4.6 جی بي خالي ده. دلته تاسې وینئ 4.6 جی بي خالي ده. او دریم نمبر کې د اړیکو وختونه دي. دلته تاسو ته ښیي چې نن ورځ هېڅ کومه اړیکه نشته. وګورئ، پرون ورځ دغه ډول د وروستۍ اونۍ دی. نو زه پرون ورځ باندې کلیک کوم. پرون ورځ کې هم نه پېژندل شوې اړیکه شته، دلته پېژندل شوې او دلته ناپېژندل شوې اړیکې. او په وروستۍ اونۍ کې موږ ته یوازې یوه اړیکه راغلې ده، هغه اړیکه ناپېژندل شوې ده، یعنې نوم نشته ورسره. په دې دلته موږ تاسې دا شمېره لرو، په دې شمېره موږ ته اړیکه راغلې ده. 1 منټ او 53 ثانیې ورسره غږېدلي وو. د اګست په 29مه دلته لیکلي دي 8:22 PM باندې. څلورم نمبر کې کیمره ده. په کیمره کې تاسو د شا کیمره لومړی رااخیستې ده. په دې کیمره کې وګورئ شا کیمره 14 میګا پکسله ده، او د انځورونو تاسو موږ چې کوم انځورونه پرې اخیستي 1240 دي. او د مخ کیمره چې د 8 میګا پکسله ده، او په دې باندې موږ چې کوم انځورونه اخیستي دي 1490 دي. همدارنګه 5م نمبر کې انټرنیټ. اوس انټرنیټ موږ نه لرو. که تاسو انټرنیټ لرئ په دې کلیک کوئ. د موبایل د شیشې پرده اندازه چې کومه ده، ستاسې موبایل کومه شیشه چې ده، ګوره دلته خط هم ورکړی دی. ګورئ دلته تر دې ځای نه تر دې ځای نه، او داسې چې کوم شیشه ده دا 1400 او په 200 کې ده زما د موبایل شیشه. ستاسې موبایل به ځان ته وښیي. د شیشې پردې حالت، د شیشې پردې حالت چې ده لیک ده، منځنی ده، لوړ ده. زما ول خو زیات لوړ ده، زما ول خو زیات لوړ ده، او دلته له ټولو نه زیات لوړ نه ده. لیدلی شئ. د ریم اندازه یې هم تاسو ته ښیي. د ریم اندازه زما د موبایل وګورئ 2.8 جی بي ده. د ریم اندازه یې ستاسې موبایل ریم چې هر څو هغه به دلته راواړئ. او په انډرایډ ورژن کې زموږ موبایل 9 ده. وګورئ د موبایل ماډل چې کوم ده، د موبایل ماډل تاسو ته هم دلته ښیي. دلته وګورئ جوړونکي نوم یا د کمپنۍ نوم به دلته وي، او دا ماډل ده، ماډل انفونیکس ایکس 650 چې ده، دا زما موبایل ماډل ده. نو دغه اپلیکیشن و تاسو ته مې وړاندې کړو په دې هیله چې خوښ شوی وي. او که مو ویډیو خوښه شوې نو ویډیو ته لایک ورکړئ، که نه نو بیا مو هېرېږي. او که مو کومه ستونزه وي په دې اپلیکیشن کې، نو کمنټ کې موږ ته لیکلی شئ. د اپلیکیشن به تاسو له پلی سټور څخه انسټال کړئ. پلی سټور کې شته که نه، نو ما سره په واټساپ کې تماس کې زما د واټساپ شمېره تاسو په سکرین باندې وینئ، نو زه به د اپلیکیشن تاسو ته ولېږم. همدارنګه تر بلې ویډیو موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.